موږ د افغانانو حاضرات تاسو وګورئ کی مور نه کور کندر وی زخمی می دزړه سر وی خوږی مور جان تچی پکور کی مور نه کور کند دیگو ټکټار بو ګورول بیا به خرڅوال تو برول موري مخبل ګورول دا جلکای بچول دا چې داوا ور جلکای ټول پروته و تر به وی چې یاره دا بنه کم امړه خدای خوشتا مروینه تو خلق نامړ کوله ولا کړو زلایش پرین بو ولا ځون ته پړای کوړای کړای اوس پرین جلکای مساک بازور ته بولی و خرڅوله به خلکو خندای سو کوی چې ته درواغ یې اس خلکو نو اخري جوړوي چا نر نه وخواسته خیر دې موري هر څه به وشي السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله قدرمن لیدونکو نن د داس یو فامیل سره ناست یو که دغه ویډیو تر اخره وګورئ حق حیران و پاتې شئ دغې مور چې ټول عمر سیخ خوړلي ټولې له ځان سره ساتلي دي هغه موږ درته ښایو ویډیو تر اخره پورې موږ سره وګورئ مورې ستړې مه شي مورې د خپل ژوند ستونزې مشکلات موږ خبر شوي یو چې ته د کور سرپرست یې بچیان دې وړه دي ژوند څنګه مخته وړې مورې ولا د وتکو کې چې مو ته د وړه خو نار پوت د جلکې ډېر وړي کې په زنګي کې پوت شوی دی پلور نه بس خو مخ په لا څکړه خیرتي بکړه تیګه به خرڅوالې چې بکړه چې مورې ته تیګه خرڅوالې تیګو ټکټار به ګورول بیا به خرڅوال تو برول مورې مخ په لا ګورول کوم ځای کې مورې وچه خوړه کې دا ورکتیګه جګه کړی دی غنر یلی وس په منمه کې څه پارک رغلای د مړی چې نشو خړای د دوا کوله مورې پتون ټیکټ خلکو سره برول ولا ټکټار به مخ په لا ګورول ته کسره ګرمای کې به خښته بوسله په دویر په خښته به خرڅواله خو مو داخل خونه ستله روزله اوس ژوند څنګه تیریږي اوس ولا صح کول ډیره مزغونه خلاصایم ویلې مورې مزغه به کام دی بيخي مزغه به دې کې نه دی کلایم چې ځون مړکا کلایم چې خل خونه مړکا او په د صح کول کې د بډر خل خونه ته وروړه دا غدي شي بډر مورې زریات ورکول به شودو چای به گیز مال وته توخ چې دا پړای به سره خلاص کړه دا جلکای بچول دا چې داوا ور جلکای ټول پروته و تر به وی چې یاره دا بنه کم امړه خدای خوشتا بیرته به د پړای د غاره ګانډه کړه دا مورې دا نشي دوی نه مورې دا ګانډه د درې رقم ګډر ګورې دی دا دیوینه دا به تګډول خلخونه به مړه کوله ویره د مړ کوله خلخونه نشم ایسو تلای به نشواته ده زور نه تیر دی د یو لوس به خروب دی د نیم سار به خروب دی ګردې به خروب دي بیخي به زړه کې زور نشته مور ویره تو خلخونه مړ کوله ولا کړو زلایش نور نه کبره کړو کله خلخونه مړ کې دی خون کوم په داسې مورې خو مو دا فکر وکاو چې یو خو قرضدار یم د نیم لکه وغنای وګوي چې خلخونه به مړه کم ځون به مړ کم بس میګ بسترګ پټ کو د بار سب سی پوتش مونږ څنګه د زړه کې په دغه بچو نه ته مړ کم ولا دا نه ټول مدار توکو ته چې دا به زمړه کم زب ځون وسره مړ کم خو بیا به چې څا پرګه د شپای نه ورغلی کني مخ ختم کول کوي انسان څوک په حق مړ کی لکه ټول د انسان چې مړ کړي وي کاته چې د خپل فامیل په دا وجه مړ کړي چې ستاره نه شي نو دا ډېر خټه زو ته غبدي ژوند نه خرپېږي موري نه ما خای مزغونه ولا که خم پرین بو ولا ځون ته پړای کوړای کړای اوس پرین خیر مورې سلام وکړه مورې دغه دوی د چا دغه دوی دا به واستره جلکای دو وینای کامه دا مریض دو ورګ با صاحب تکلیف دی نه مریض دی دا ورګ مریض دی دا ته چې شي وي دغه مرګیون دی مروي کې واخې دي تاسو کې روغ څوک دی مورې یاره روغ څوک نه لرم خاصه چې ما اول سر په ویډیو کې ویله هغه زه یو شی درته ښایم تاسو موږ سره پاتې شئ دغه مور دا مې نه بمبار شوی و د وینې د ځای د وینې کې چې پرته ها دا مې په مور باندې بمبار شوی و د دې مور حالت دی تاسو کور بمبار وشو یې پټوي کړنی و شلاو کې پردي پټي مو کړلو مې خپل عاجزي و پردین ځکه مو کړلې دغه د جنگ سماره زموږ افغانان نن سبا په هر کور کې زه مطمئن یم چې داسې څوک به نه وي پاتې چې هره ورځ جري دوا نه خوري اکثرو ته یې رواني ناروغۍ پیدا شوي دي مورې دغه دوا دې خوړلي دي که نور دوا دې هم خوړلي دي نوره به بس تا تروړه ډکه کړې چې نه مورې دوایۍ نه دغه بجې چې تاسو ګورئ دا د دغه مور دوا ده
بمبار کړی شوی او عصبي تکلیف ته تبدیل شوي دا د موږ د افغانانو حال دی دا تاسو وګورئ زخمی می د زړه سروي خوږې مور جانې زکه دا ستا په زمونږ د افغانانو ژوند نن سبا دوا باندې دی هر څوک دومره پریشانه دی چې د خوب دوا خوري خوب نه ورځي هر څوک دومره پریشانه دی چې سهار دوا خوري چې زه کنټرول ومه چا سره جنګ ونه کړمه مور د دومره دوا کې علاج ونه شو جوړه نه شوې نه ولکه ښه کوم خالي وخت په تېروم دا که په ځون خوښ تېروم هغه مشالاتو کې مو ډاکټر ته ایسي چې کله یې غاګه ولوېیم بیخي ژوبله شم پیسې کومه نه کوي مورې کله چې پیسې والا مخکې به خیاطي کړه اوس به یو شی نه دي کړی کله یوه څه د کار وکړي کله بل وکړي سخت کل خو بیخي قرضداري شم یوه نه یې روخلو بل ته یې ورکوو بل نه یې روخلو بل ته یې ورکوو مور فکر کوم د خیاطۍ ماشین وي یا نو به خیاطي کړه تاسو زما په وړاندې چې څه ګورئ دا غر پروت دی دا زما د افغانانو همدغه حال دی مورې ته په ټول عمر کې خوراک ته وزګره شوي یې که نه صرف دوا دې خوړلې ده ولا په دا دوا وخت تېرو مړی نه پوکه لوېدلی یم رمضان رژه په نورې نه څه قدرمن هیوادوالو کله چې دې باندې اموخته شوې د دې نه بغیر بیا هېڅ ګزاره نه کېږي ټول عمر به دغه دوا اخلئ دا زموږ د افغانانو ژوند دی دا زموږ د افغانانو حال دی مورې څه غوښتنه لري خلکو نه هغه ټول جهان د مورې ویني تو د حالات هم ګوري تو دغه ژوند هم ګوري څه غوښتنه لري مورې غوښتنه خو به ډېر غوښتنه خو به دغه ډېر ارمان به دغه دی چې دا به کابر ته یسم چې مو خالي دومره ځي خو به وای کوټې د وی چې د وړجلکی به په خوندې کړي وای یوه کور نه وځو بل ته ځو کریې واس نه لرم بل نه بل ته ځو بیخي دار په دار یو زه ډېر تشویش یې دغه ته کم چې کوم ډاکټر دی مو ته چې ته ټولی تشویش نه اوس خرابوی یې کور کریار سیب سوي زه یې واس نه لرم اوس د دغو 2 کوټو زه 3000 افغانۍ پرې کوم بل عجل وي سوره به دغه دوی چې 2.5 لکه کار زر نه دی کله 1 روپۍ غوړي کله بل روپۍ غوړي به زه ورته یم چې خیر دی دا جلکۍ مساک به زور ته به ولې به خرڅوله به خلکو خندایسې کوي چې ته درواغ یایې هسې خلکو نو نخرې جوړوي هېچ چا نر نه وخواسته مو ورته چې زه د وړوکي جلکۍ در کوم چې خالي د کار په خلوص کم زه هم چې دا کیسه ورته وکړم چې زه تو خرڅوم بس دو په ژړو برید وکړي چې زه یې تو نه نڅم زه ورته یم چې زه به د خرڅه کم بس چې دو په ژړو برید وکړي د مو زړه په باد شي ورته یم چې ښه نه د خرڅوم جوړه نه خرڅوم دې نه زخمی می د زړه سروي خوږې مور جانې قدرمن لیدونکو زما د مور خبرې تاسې واورېدلې د هغې غوښتنې هم تاسې واورېدلې زما مور په دې هڅه کې ده چې څنګه کولی شي ځان لپاره اسانتیاوې رابرابرې کړي هغه قرض خلاص کړي خو یوازینی فکر یې دې ته ورځي چې دغه خپله کوچنۍ لور خرڅه کړي خپل هغه 2.5 لکه قرض او ځان لپاره یو څه د کور اسانتیاوې برابرې کړي مګر زموږ او ستاسې هغه ماشومانو لپاره څه هیلې په زړه کې لرو کله چې زموږ ستاسې دغسې لورګانې په کور کې واوسي هغې لپاره ډېرې هیلې لرو چې دغه به مکتب ووایي یا به مدرسه ووایي عالمانې به شي ډاکټرانې به شي خو دا زما کوچنۍ خور په دې فکر کې ده چې زه به یا نن خرڅېږم او یا به سبا خرڅېږم راځئ چې د فامیل سره په ګډه همکاري وکړو تر څو دغه ژوند یو څه ښه شي دغه دواګانو نه خلاص شي یو څه همکاري چې دوی سره مونږ کړي زموږ ځینې وروڼه چې په سعودي عربستان البحه ولایت عطاوله ولسوالۍ کې هلته ژوند کوي مسافر دي هغه هم سختې خوارۍ کوي سختې مزدورۍ کوي الله پاک دې تاسو ته هم اجر درکړي زه پوهېږم چې تاسو هم دا پیسې په اسانه نه ګټئ ستاسو ټول وروڼو نه ځانګړې مننه زموږ دغه 2مه ویډیو ده انشاءالله درېیمه ویډیو بیا مونږ کوو مورې ما شوړه مورې خیر دی خیر دی خیر دی مورې خیر دی مورې خیر دی مورې هر څه به وشي هر څه به وشي ابسلام مورې مور جانې ته چې په کور کې مور نه یې دغه زما د مور حال چې تاسې یې ګورئ مور باندې هغه حمله هغه راغله چې کومه مور باندې راځي هغه د سترګو نه اوښکې هم بهیږي زړه یې لړزه هم شروع کړله مور جانې مور ستا څومره قدرمن لیدونکو دغه مواد چې موږ ورته راوړل دا موږ سره ځینې مسافر وروڼه چې سعودي البحه ولایت عطاوله ولسوالۍ کې ژوند کوي هغوی موږ سره کومک کړی و موږ دغه مور ته وسپارل چې اوړه دي غوړي دي وریجې سوډا او نور خوراکي مواد بوره ده پکې ډبلي او مالګه دغه شیان دي دغه د مرکې ته موږ راوړل هم سبزي دغه شیان دي بیا هم د ټولو قدرمنو مسافر وروڼو خویندو نه ځانګړې مننه چې ته دې موږ سره کومکونه همکارۍ کړي دي الله دې اجر درکړي د خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو په دې هیله چې دغه مور سره بیا هم موږ همکاري وکړو دغه مور مجبوره ده راځئ چې په ګډه سره بیا هم همکاري وکړو ټول بیا ښې چارې او ښه وخت درته غواړم
زخمی می دزړه سروي خوږی مور جان